ښه وراره ګوله نور ښه یې؟ والله شکر چې ته راته ښې حاجي صاحب ګوله کور خیرت ده؟ الحمدلله والله شکر والله چې ته راته ښې مننه. حاجي صاحب دا ځوان مې ونه پېژانده. دا مې وراره ده نعمت الله نومېږي او پوهنتون کې ده کابل کې پوهنتون وایي. ښه ډېره ښه ده خوشحاله شوم په ځوانه څنګه درسونه یې څنګه روان دي؟ ښه دي الحمدلله ښه پر مخ روان دي. ډېره ښه ده ماشاءالله. حاجي صاحب تاسو کنې خپل مجلس وکړئ زه لیک کار لرم بېرته بیا راځم. زه بېرته بخیر. حاجي صاحب ماشاءالله وراره دې ډېر ښه ځوان و. خاورې ښه ځوان و دومره بدبخته ده دومره خبر یې مه کوه. ټوله ورځ دا ګیم ده دا دی ده ټوله ورځ دا چکرې دي دا دی ده پوهنتون پې وایي پوهنتون کې پته نه لګېږي چې څه شي به ترې جوړ شي اخر به دې دا آینده څه شي درسونه هم پې وویلې شخصي مکتبونه هم پې وویلې دغه دی ده دا ګیم ده دا هغه ده اوس له مېلمنو نه ووتو دا اوس د دوی ښې کار و دا اوس زه پې راننوتم د ګیم کوو ولې دا ولې کوي دومره بدبخته انسان دا زه پرې خبر سم ده چرس سوی ده سګرټ یې مویي ما ته ښکاري ما ته چا وویلې داسې لږ لږ خبرېږم د خلکو په خبرو زه ډېر باور کوم. ښه حاجي صاحب دې چې بنې دا خو ډېر ښه ځوان و. نه ښه ځوان نه ده دا د سړي په کواره به نه غلطېږي دا د کوارې نه ښه ښکاري خو ډېر ډېر فاسق انسان ده. وعلیکم السلام. خدای مې مراره ده و مرزا ګل یې نوم ده کوز مکتب کې معلم ده ماشاءالله ډېر ښه وړکی ده ډېر خوشحاله شوم. ټولې منطقې خلک تر خوشحاله دي ډېر ښه وړکی ده کوارې هم داسې ښه ځوان طبیعته ځوان ښکاري و ډېر ښه وړکی ده ډېر. ډاکټر صاحب تاسې خپل مجلس کوئ زه بېرته راځم ښه صحیح ده ته اجازه وراره ګوره ته اجازه قربان شم زه دا یم چندانې سړی نه ده ښه دا ورونه دي و ولاکه به دې په اخر ګړي والله دې نن سبا ځوانان د هر خلک وای و مړه له مړې ګل اخلي چې ورونه یې هغه به خود یو رقم ته وي دغسې دغه نه مه ماډي دي 8000 روپۍ معاش یې د 8000 روپۍ کې یوه ګونه کور ته نه راوړي ارمان چې دوی سره زه شریک نه وای پر دغه ځای په قرضو کې ډوب کړم دغسې غر کې واچولو او بل خو یې پوډري ده دغه ما ته ښکاري شیشه کې څه کوي و ډېر پوډریان تر جوړ سو نه پوهېږم زه چې شي وکړم اوس یې سعودي ته ولېږم چې شي وکړم دا کلیوال هر وخت ما ته ګیلې کوي و وله سخت تر په تنګ یو دغه څه کوې پلار یې مه لکه چندانې سړی ښه دغو نه خو تېر شه پلار یې مه لکه چندانې سړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب محترم جوړ شه خیر بخیر ښه جوړ یې بخیر یې ښه جوړ یې بخیر یې کښېنه دا اوس مې تا صفت کوو هغه پیږو ورور چې ته څنګه صفت کوو څه ډول صفت دې کوو ډاکټر صاحب محترم ښې جوړ یې بخیر یې مننه خوشحاله اوسې قربان همچنان ما ورور بیا د چا غیبت ته شروع کړی و؟ نه حاجي صاحب غیبت یې نه کوه چې دا کلیوالي جام هم سره کوله. والا زما ورور خو داسې دی چې هر چېرته کښېني بس غیبت نه بل کار نشته دی چې کوم ځای پیتاوی ګوري کوم مېلمه ګوري بس ده به غیبت ورسره روان کړی وي داسې دی چې تاسو خفه شوي نه وئ داسې دی چې د ده عادت دی. ما خپله ډېر نصیحت ورته وکړ چې غیبت مه کوه غیبت ډېره لویه ګناه لري لکه څنګه چې په یو حدیث شریف کې راغلی دی چې زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وچ لرګي دومره ژر نه سوځي لکه څومره چې غیبت د انسان عملونه سوځوي. همداشان په یو بل حدیث شریف کې راځي وایي چې که څوک د یو چا غیبت درته پیل کړي او ته هغه غیبت کوونکی د غیبت څخه منع کړي نو الله تعالی به دې د آخرت په ورځ له اور څخه وساتي. لکه څنګه چې تاسو په حدیث شریف کې واورېدل غیبت چې دی ډېره لویه ګناه ده نو باید ځان ترې وساتو که چېرته په یو چا کې یو څه وي او موږ یې پسې وایو نو دا غیبت دی او که چېرته په یو انسان کې هغه څه نه وي او موږ پسې غږېږو دا تهمت دی دواړه ګناه لري هم غیبت او هم تهمت ډېره زیاته ګناه لري نو باید ځان ترې وساتو که څنګه ډاکټر صاحب بلکل دغسې ده موږ کله چې یو مسلمان پسې غیبت کوو نو د هغو ګناهونه کمیږي بلکې مقابل لوري ته ګناهونه جمع کیږي. غیبتونه اوس په ټولنه کې رواج دي باید ټول انسانان له غیبت څخه ډډه وکړي. ملګرو په همدې هیله چې ویډیو مو کتلې وي او خوښه شوې مو وي همدا ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ زمونږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ فیسبوک صفحه مو سره خوښه کړئ او خپل نظرونه مو راسره په کمنټ کې پرېږدئ او بله خبره خپله غیبت کوونکي ملګري مو ورسره رامنشن کړئ ډېره زیاته مننه. لکه څرنګه ستاسو ټول لیدونکو ته معلومه ده
زه په هره ویډیو کې بېزته کېږم وایي زه ډاکټر یم دا یې 2 روپۍ سړی وړه د ما غیبت کوي څه راته ګوره ډېر دماغه انسان ده. جنګ مه کوئ. دا د ما ورځې زمونو غیبت کې دومره بېکاره پلار ده. د لیدلو لپاره مننه.